د مالیې وزارت له لوري د کارکوونکو ظرفیت لوړونې په موخه د روزنیزو ورکشاپونو د دوام په لړ کې د ځل د یاد وزارت د بشري سرچینو ریاست د مالیې او اداري ریاست په همکارۍ د مستوفیتونو د محاسبې عمومي مدیرانو ته په مهمو مالي برخو کې درې ورځنی آنلاین روزنیز ورکشاپ ترسره کړ. د مالیې وزارت د بشري سرچینو رئیس مولوي احمد شاه شاکر چې دغه روزنیز ورکشاپ په پرانیست غونډه کې خبرې وکړې ویل چې د کارکوونکو ظرفیت لوړونه د ادارې د پرمختګ یو مهم اصل دی چې د مالیې وزارت دغه اصل ته پوره ژمنتیا لري. ښاغلي شاکر زیاته کړه که چیرې تاسو خپل ظرفیت لوړ کړئ، تاسو د دې نظام هغه مهم کدرونه یاست، تاسو ته به نوره ارتقا درکول کیږي او تاسو به د دې خپلې وړتیا په خاطر باندې نور هم مخ په وړاندې ځئ. نو الله جل جلاله مو تل آباد او کامیاب ولره. همیشه به موږ هم تاسو ته دعاوې کوو، تاسو موږ ته د خیر دعاوې کوئ. د مالیې وزارت مالیې او حسابي رئیس احمد شاه احمدزي د مستوفیتونو د محاسبې عمومي مدیرانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو له یوې خوا د عوایدو د راټولولو او همداراز پر لګښتونو د څارنې مسؤلیت لرئ، نو باید هڅه وکړئ تر څو په چارو کې روڼتیا رامنځته شي او پراختیایي موخې په سمه توګه ترلاسه شي. نو د دغو اهدافو د تامین په خاطر باندې موږ تاسو ته لازمه ده چې کافي پوهه ولرو په د خپل مسلک او په د خپل بخش کې کافي معلومات ولرو. د دولت اصول، مقررات، قوانین، طرز العملونه چې موږ تاسو ته راکړل شوي دي اصلا دغه موږ تاسو سره کومک کوي چې د ادارې هغه انکشافي اهداف تامین کړو. د یادونې وړ ده چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې د عادي او پراختیایي بودیجې د قطعیې چمتو کولو، د ولایتي تعدیلاتو او تقسیماتو، د افرادو او اشخاصو د باقیاتو د تثبیت څرنګوالي او د قوانینو سره سم د مستوفیتونو د محاسبوي اجراءاتو د کنټرول او څارنې د څرنګوالي په تړاو د مجربو ټرینرانو له لوري ګډونوالو ته اړین معلومات وړاندې شول.